حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړنی جمهور رئیس، جهادي رهبر، د مشرانو جرګې رئیس او د ګڼو لویو جرګو مشر پاتې شوی و. تیره شپه ومړ. ولسمشر غنی کور ته ورغلی و او مجددی مصلح شخص وباله. تمام تشریفاتی که در قانون اساسی برای یک رئیس جمهور از وقت مورد نظر گرفته شد عملی شد. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا وویل چې حضرت صبغت الله مجددي رهبر او د هغه نشتون لویه ضایعه ده. جناب حضرت صاحب د دې خاورې رښتینی بچی او د دې خاورې رښتینی مشر په دې خاورې زړه خوږېدی، په غم یې غمجن، په خوشحالي یې خوشحاله. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د حضرت صبغت الله مجددي مشر زوی وویل چې د نوموړي د جنازې او تدفین لپاره لوړ دولتي مراسم په پام کې نیول شوي دي. 7 دهه از عمر خود در مبارزه به خاطر عقیده و آرمان مردم افغانستان وقف کرد. مراسم رسمی در ارگ ریاست جمهوری می باشه، ولی نماز جنازه در قاضی استادیوم ساعت 11 بجه فردا ادا میشه. حضرت صبغت الله مجددي په 7 جهادي رهبرانو کې یو متعادل رهبر بلل کېده. هغه د جهادي مشرۍ ترڅنګ روحاني مشري هم کړې ده. مجددي 2 میاشتې کابل ته د مجاهدینو له راتګ وروسته واک وکړ. د هغه موقت حکومت په پاکستان کې تشکیل شوی و. د هغه له حکومت وروسته مجاهدین په خپلمنځي جګړه کې کېوتل. هغه په محسن عمر کې هم سیاست ته دوام ورکړ.